د ولسمشر محمد اشرف غني تازه او دوامه ډک خبر پوره الله سره ویډیو کې ګورئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوې تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي له هیواده وتلو ته اړ شوی، خو په وینا یې د تېښتې او جلا وطنۍ قصد نه لري او هیواد ته د ستنېدو لپاره په سلا مشورو بوخت دی. نوموړي چې متحده عربي اماراتو ته تللی، نن چهارشنبه یې د خپلې رسمي فیسبوک پاڼې له لارې یو ویډیویي پیغام کې وویل له هیواده د وتلو تر مهال یې له طالبانو سره د یو ټول شموله حکومت جوړېدو او د واک سوله ییز لیک د مذاکراتو لپاره کار کوو، خو په وینا یې د یوې دسیسې له کبله اړ کړل شو چې هیواد پرېږدي. دا د ولسمشر محمد اشرف غني تازه او مهم خبر. که غواړئ نور زیات راسره ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.